و یو سړی دی به هره شپه به چې ویده کېده نو په ځای کې به یې متیازې کولې، تش بول به یې کول، متیازې به یې کولې، هره شپه دا کار به یې کولو. نو ښځه چې ورسره دا انتهایي زیاته په تم شوه چې دا دې کومه کیسه شروع کړې، دا څه پروګرام دی، روزانه متیازې ځای دې لړلی، بدبویي درنه راځي. هغه وایي شیطان راته وایي که نه په ښایسته ځای کې مې ودرئ چې دا وګوره ښایسته آبادي ده یا مثال تشناب دی، اوس خوشي که پکې. زه هم فکر کوم چې دا تشناب دی بس ښه ښایسته زړه مې یخ شي او تش بول وکړمه. هغه ورته خدای دې تباه که، ته چې دا شیطان هره خبره منې او تا منې متیازې کوي، خو یو ورځ ورته ووایه دا خو ابوالجین دی که نه، د ټولو پیریانو او د شیطانانو پلار دی او مشر دی، ده ته خو خزانې معلومې دي. ورته ووایه چې و شیطانه هره ورځ زه ستا خبره منم او ما منې په دې کې متیازې کوي، خو نن دې تر هغې پورې خبره نه منم تر څو پورې دې مالداره کړی نه یم، ما ته به خزانه ښایي. وایي دا به ورته وایي ښځه صحیح ده. نو چې کله شپه شوه، چې کله ویده شو، بیا خوب ګوري شیطان ورته راغی، یو ځای ته یې بوتلو، ورته وایي چې متیازې وکړه. دی ورته وایي چې ولاکې وکړم. وایي ولې؟ وایي ما ته خزانه وښیه، ما هره ورځ ستا خبره منلې ده او متیازې مې کړې ده نه کوم. وایي خزانه غواړې؟ وایي راځه راپسې. بس ځان سره یې بوتلو روان کړی دی، یو بینک ته یې وروستلو، کوم ځای کې چې دا ډېرې پیسې د بینک کې پرتې وي، دې ته چې وروستلو نو خزانه یې ورته وخوړه چې پیسې راباروه، یو بوجۍ ورسره وه، دا یې ډکه کړله. چې کله یې ډکه کړله او منډې وهلې، په دې وخت کې څوکیدار راخبر شو چې هله غله دي. شیطان مخکې هغه سړي چې په ځای کې متیازې کولې، دی ورپسې دواړه منډې وهي. شیطان لاول په دیوال باندې وختلو، بیا ورپسې سړی وختلو. نو چې سړی څنګه ختلو، دی څوکیدار دا غل دغه سړی د پښې نه ونیولو، هغه څوکیدار یې لاندې راکش کړي، سړی یې پاس راکش کړي، څوکیدار یې لاندې راکش کړي، دی پاس. هغه ورته چې درنه کش یې کړم څه وکړم؟ غول پې وکړه. وایي داسې نه خلاصېږي، غول پې وکړه بیا به دې خلاص شي. نو هغه ورته وایي ښه بیا به دې خلاص شي. چې غرش شو چې غول یې پې وکړو، خوب نه راپاڅېدو. هغه ښځې ورته چې دا دې کوم پروګرام وکړو؟ خو تا راته ووایي که نه چې ورته چې خزانه راته خزانه مې راکوله، اخره کې په داسې غول واړوله. نو موږ ته به استادانو وایي چې کله هم تاسو ګوره د ښځو خبره به نه منئ، د ښځو خبره مو چې ومنله، دا ګوره د ښځې خبره ومنله، چې د ښځو خبره مو ومنله بس دغه یې حل و. دا ولې پې تش بول کول؟ بیا غټو بوړو ته پرې ورسوئ.